عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة إلى آخر الحديث. رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني. زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو سامعین ورونو، مسلمان به همیشه دا کوشش کوي چې داسې خبرې او پیژني چې هغه ځان کې راولي چې د هغې په وجه دی جنت والا جوړ شي، دی د الله والا جوړ شي، دی الله ته ورسیږي، ده ته ثوابونه میلاو شي، ده ته اجرونه میلاو شي. او دارنګې دا کوشش به هم کوي چې داسې ناکاره صفاتم او پیژني چې د هغې په وجه دی د جهنم والا جوړیږي، د هغې په وجه دی په دنیا کې په عذابونو، په مصیبتونو، په تکلیفونو، په ټینشنونو، په امتحاناتو کې مبتلا کیږي. نو داسې کارونه به هم پیژني، هغه په دې خاطر چې د دغې کارونو نه دی اجتناب وکړي، ځان ته بچ وساتي. مونږ او تاسو انسانان چې یو دا کوشش کوو، خو د خپل صحت په حواله سره داسې شیزونه نه خورو چې هغه زموږ صحت ته ضرر رسوي، چې مونږ ته پته وي چې دا ضرري شیز دی، او داسې خوراکونه کوو چې هغه صحت ته مفید وي، فایدهمن وي. نو زما عزتمندو دا بدن چې دی دا دومره کمالي شیز نه دی، دنه په دې بدن کې یو بل شیز دی، هغې ته روح ویلی کېږي. دا ساه چې پکې ګوره دا ښکلی بدن، دا ښکلی باډي، خو چې روح ته وباسې دا بس هسې مړی پاتې شي، جوسه پاتې شي، د دې هیڅ حیثیت نه وي. بیا دې مړي ته څوک پلار نه وایي، بچي ورته پلار نه وایي، بچي ورته مړی وایي، ورونه ورته مړی ورته وایي، خو ورور ورته نه وایي. وجه دا ده چې د انسان په دې بدن کې د ټولو نه مهم شیز چې دی هغه روح دی، روح. او زما عزتمندو د دې روح علاج پکار دی. دا روح چې دی وقتاً په وقتاً دا کمزوری کیږي، دا غذا ته ضرورت لري. لکه زمونږ او ستاسو دا بدنونه، دا جسد، دا خېټې، دا خوراک ته ضرورت لري. نو چې وږي شو خوراک کوو، چې تږي شو نو څښاک کوو، بس کوو. دغه شان دا روح هم بیماریږي، دا روح په دې باندې مرضونه راځي، بیماریان راځي، تکلیفونه راځي. نو د دې علاج هم پکار دی، او علاج د الله په کتاب کې دی. د دې وجه نه زما عزتمندو ورونو، تاسو ګورئ اکثر انسانان ښه به کاروبار هم ښه وي، ښه به کپړې به هم په ظاهر ډېر ښکلي اچولي وي، دومره ټینشنونو کې به ښکار وي دی. د ده دا ټینشنونه که په یو غر باندې ور وغورځئ، دا غر به ذره ذره کي. دا ولې عزیزانو په دنیا کې هم دغه سزاګانې دا را روانې دي، او ورځ د قیامت ته خو لا د چا فکر نشته چې مونږ اصل کې پیدا د دې قیامت دپاره یو، چې قیامت کې به ما سره څه کېږي. په قیامت ته لاړ شو بیا هلته هم تاوانیانه. نو د ټولو نه غټ تاوان دا دی زما عزتمندو ورونو، غټ ایمان والا دا دی چې هغه د قیامت د سبا د ورځې سوچ او فکر وکړي چې زما سره به سبا څه کېږي، سبا په زما سره رب چې د زما سره ملاقات کېږي، زما د الله سره ملاقات کېږي، زما رب به زما نه راضي وي که نه. زما رب خو مونږ سره ډېر ښه کړي دي، که خیال مې چې څه ته مونږ غوښتي دي مونږ لې را کړي دي. رب العالمین انسانیت را کړی، دا ښکلی مذهب د اسلام را کړی، روغ بدن را کړی دی، سترګې را کړي، غوږونه را کړي، چا ته محتاجه نه یو. نو زما عزتمندو سبا له د ورځې د قیامت دا سوچ پکار دی چې زه به کامیاب یم که ناکام به یم، فیل به یم. دا کوم حدیث چې مونږ ولوستو، په دې حدیث کې شپږ قسمه خلک د الله پیغمبر بیانوي. څو قسمه؟ شپږ قسمه خلک د الله پیغمبر بیانوي، چې دا شپږ قسمه خلک دا به په ورځ د قیامت های ناتار کوکارې به وي، تاوانیان به وي، خو وخت به ترې تېر وي. زما عزتمندو دا شپږ قسمه خلک څوک دي؟ په کار دا ده چې مونږ سوچ او فکر وکړو، مونږ او تاسو ټول، چې دا شپږ قسمه خلک خو به مونږ نه یو. که مونږ کې چېرته دغه ناکاره صفات وي نو اوس هم ټایم شته،
وخت شته چې دا صفات د ځان نه لرې کو او د ښه صفاتو والا ځانونه جوړ کو. نبی علیه السلام فرمایل وی ثلاثة لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة، په ورځ د قیامت درې قسمه بدبخته خلک دي چې الله رب العالمین به ورته د رحم په نظر باندې نه ګوري. الله به ګوري مؤمنانو ته د رحم په نظر، आवाज به کوي چې فلانې بنده چېرته دی، هغې له به سوری ورکوي په ورځ د قیامت. اليوم اذلهم فی ظلی، چېرته دي هغه دوه کسان چې د الله د وجې نه به راجمع کېدل، نن ورله زه سوری ورکومه، د عرش د سوري د لاندې دغه سوری به ورته میلاوي. خو بعضې به بدقسمته، بدبخته، ناکام او فیل خلک به هم یې تاوانیان چې الله به ورته ګوریم نه. ګوري چې سړی په سختو کې راګیر شي، ټوله توجه یې داسې یو چا ته ځي چې د هغې نه دی د رحم امید لري. نو د الله رب العالمین نه څوک رحیم ذات شته؟ نشته که نه. او په دغه ټیم کې به الله ته ګوریم نه. داسې خلک هم شته، نبی علیه السلام وفرمایل. او په دغه ورځ باندې به دی په رسوایي او په شرمندګۍ کې وي. زما عزتمندو دعا چې موږ غوښته داسې دعا غواړئ چې رب العالمین د ورځ د قیامت د شرم او د رسوایي نه موږ وساتي. دا دعا خامخا کوئ. نبی علیه السلام هم دا دعا کوله: اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا واجرنا من خزي الدنيا، او د عذاب د آخرت نه مونږ وساتي، او د دنیا د شرم نه هم، د ورځ د قیامت او د دنیا د شرمونو نه مونږ وساتي. مؤمن سړی به د قیامت د ورځې نه یریږي چې په زړه کې د یره نه وه او د دغې حالاتو نه د یره نه وه. پوه شه چې مونږ کې ایمان نشته، تش منځونه خو کوو، روجې هم نیسو، خو ایمانی کیفیت هم برابر نه دی. ایمان جوړول پکار دی عزیزانو. ایمان کې یو مهم رکن دا دی چې انسان به په آخرت باندې ایمان لري. نو چې کله په آخرت ایمان مضبوط شو، د دنیا سره به مینه کمیږي، بیا به د مونځ سره شوق پیدا کیږي، بیا به د داسې نیکو نیکو مجالسو کې شوق پیدا کیږي، بیا به د زکات سره شوق پیدا کیږي، د حج سره به د شوق پیدا کیږي. پوه شئ عزیزانو چې کله آخرت باندې ایمان جوړ شي، چې سړي دا یقین شي چې یوه ورځ داسې را روانه ده چې عذابونه دي، د الله غصه ده، الله خلکو ته نه ګوري، ما سره به حساب کیږي. په خپله د انسان داسې شوق پیدا کیږي چې داسې یو کار وکړم چې په ورځ د قیامت زه بیا کامیاب شم. الله د مؤمنانو باره کې فرمایي په سورة الشورى کې: وَيَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، دا ایمان چې څوک نه لري په ورځ د قیامت باندې، نو دوی وایي بس قیامت دی راشي که نه، نو سفر واله زمونږه. د پیغمبر نه به دا مطالبه د کافرانو کوله چې راوله که نه ته دا قیامت کې. دوی ولې دا قیامت خو ایمان یې نه و، د قیامت په حالاتو باندې خبر نه و. قیامت کې چې کومې سختې دي هغه ورته پته نشته، نو بس قیامت ورته معمولي شي ښکاري. لکه نن سبا ده افسوس خبره دا ده چې د مسلمانانو په منځ کې هم دا خبره ده چې قیامت ته د چا توجه نشته دی، ایمان پې د چا قوي نشته. والذین آمنوا، ایمان والا چې دي چې چا الله منلی، رسولان یې منلي، ورځ د قیامت مني. مشفقون منها، هغوی یریږي د ورځې د قیامت نه. حلال خوراک کوي، حرام نه خوري. ولې ورځې د قیامت نه یریږي؟ منځ کوي بالماضي نه کوي. ولې نه کوي دا بالماضي؟ ځکه د قیامت د ورځې نه یریږي. اخلاق ښایسته ښایسته چلوي، بد اخلاقي نه کوي. ولې نه کوي؟ ځکه د قیامت نه یریږي. ظلم نه کوي، عدل کوي. ولې ظلم نه کوي؟ ځکه د قیامت د ورځې نه یریږي. قیامت نه به مسلمان یریږي چې ما ته به بیا سزا میلاویږي هلته. ویعلمون انها الحق، او د مؤمنانو دا عقیده ده چې دا قیامت راتلونکی دی. قیامت یوه ورځ را روانه ده، دا ټوله دنیا دا نظام به درهم برهم کېږي، دا به ختمیږي. دا اسمانونه چې تاسو وینئ، دا اسمان به راوشو کېږي. الله فرمایي: اذا السماء انشقت، انفطرت، راو به غورځېږي، ټوکړه ټوکړه به شي دا اسمان. دا ستوري چې دا به بې نوره شي. رب العالمین فرمایي: واذا النجوم انکدرت، دا انور او سپوږمۍ دا به مړه تاو کړی شي. واذا الشمس کورت، رڼا به ختمه شي. وجمع الشمس والقمر،
دا مضبوط غرونه دا به رب العالمین روان کی کالعهن المنفوش په شان ته دغه مالوچو بشي لکه هغه چې په ډانډس چې ووهلی شي. رب العالمین فرمایي یوم تسیر الجبال سیرا، داسې سخته ورځ ده چې دا غرونه به روان شي. دا ځمکه چې دا به حرکت شروع کی، دا زلزلت الارض زلزالها، دا انسانان او دا هر څه به په دې کې دننه ورغورځېږي. داسې یوه ورځ را روانه ده. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، داسې ساده ورځ نه ده، اسانه ورځ نه ده. مور به د خپل بچي نه غافله شي. د مور په غېږ کې چې دا وړوکی ماشوم دی، دا خپل ماشوم به وغورځوي او د خپل ځان په غم کې به وي. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. دا مور په خېټه چې کوم ماشوم دی، د ډېرې سختې اواز د وجې نه، د اسرافیل د سخت شپېلۍ د وجې نه، دغه سخت هیبت د وجې نه دا ماشوم به ترې وغورځېږي. د ځان په غم کې به وي، نفسي نفسي چغې به وي. داسې یوه سخته ورځ را روانه ده. دا کاروبارونه دا تاسو نس کېدونکي دي. واذا العشار عطلت، انسان به د خپلې اوښې نه هغه به بېزاره به پاتې شي. نو زما عزتمندو داسې یو عقیده جوړول پکار دی. مؤمن به یریږي انها الحق. دا څوک چې پکې شک کوي چې یاره قیامت به راشي که را به نشي، نو الله فرمایي الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید. څوک چې د قیامت په ورځ کې شک کوي نو دوی ډېر ګمراه دي، ګمراه په ډېرې لرې ګمراهۍ کې پراته دي. نو عزیزانو د قیامت یره لږه زړه کې کېنول پکار دي. چې یره په زړه کې کېناسته نو بیا څه چل کېږي؟ بیا انسان داسې اعمال نه کوي چې هلته دی ناکامیږي. نو دې حدیث کې نبی علیه السلام وویله چې 3 کسان دي چې الله رب العالمین به ورته نه ګوري. اول څوک دی؟ اول نبی علیه السلام ذکر کو العاق لوالدیه، هغه سړی چې مور او پلار نه نافرمانه وي، د مور او پلار خدمت نه کوي، د مور او پلار خیال نه ساتي، په مور او پلار خرچه نه کوي، مور او پلار ته سپکې سپورې خبرې کوي، مور او پلار ته کنځلې کوي، مور او پلار ته داسې وایي چې بس بوډا او سپین ږیری سړی بس وځه چېرته الله الله کوه. او په کور کې ستا څه کار دی؟ د بچي په سر د مور او پلار سره ورانه کوي، د ښځې په سر د مور او پلار سره جګړې کوي. داسې سړی به په ورځ د قیامت د الله رب العالمین د نظر نه پرېوتی سړی وي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. مور او پلار ته د اوف قدر کلمه مه وایه، مرد کوه دا مور او پلاره، مه رټه دواړه. د دوی نه چې څوک نافرمانه وي عزیزانو، دا سړی به څنګه وي؟ په ورځ د قیامت به ورته الله رب العالمین نه ګوري. دویم المرأة المترجله، پیغمبر فرمایي هغه ښځه هغه زنانه چې ځان د سړي په شانتې مشابه کوي، د سړو په شان کپړې اچوي، د سړو په شان ویښتان ساتي، د سړو په شان خبرې کوي، پنسې را بډوالې وي، د خپې ټولې ښکاري، تنګې تنګې کپړې اچولې وي. لکه سړي دپاره پکار ده چې پرده ونه کړي، آزاد به ګرځي. نو ښځه څه وکړي؟ ښځه هم پرده پرېږدي، ویې غورځوي، لوپټه نه په سر کوي، سرتور سر ګرځي، د سړو په شانې آزاده ګرځي. نو داسې ښځه به هم په ورځ د قیامت به رب العالمین ورته د رحم په نظر نه ګوري او هغه جهنم به ځای وي. د دې وجې نه یو حدیث کې داسې راغلی دی، روایت په بخاري شریف کې دی، وی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله لعنت دی په هغه سړي باندې، په هغه خلکو باندې، په هغه نارینهو باندې المتشبهین من الرجال بالنساء، هغه نارینه چې هغه د زنانو سره ځان مشابه کوي، د زنانو غوندې سټایلونه کوي، ویښتان د زنانو په شانې پرېږدي، کپړې د زنانو په شانې اچوي، پنسې ښکته کول دا د زنانو کار دی، دی هم پنسې هم ښکته کوي، خبرو کې هم داسې لچک پیدا کوي چې زه خو زنانه یم. نو عزیزانو ګوره په داسې خلکو د الله لعنت وي. دویم پیغمبر هغه خلکو باندې لعنت ویلی، هغه زنانو باندې چې زنانه دي والمتشبهات من النساء بالرجال، سړو سره ځان مشابه کوي، یو شان هغې په شانې ګرځي. نو هغه دویم قسمه خلک هغه دي چې په ورځ د قیامت به ورته الله رب العالمین د رحم په نظر نه ګوري. څوک دي؟ هغه زنانه چې هغه د سړو سره ځان مشابه کوي. دریم پیغمبر وویله الدیوثو، دیوث مونږ او تاسو پښتو کې چې ورته دوس ویو، دوس سړي ته به رب العالمین نه ګوري. دوس څه ته ویلی کېږي؟
حدیث کې راغلی الدیوث الذي يقر في اهله الخبثا، چې هغه په خپل کور والا، په خپل خور، په خپل مور، په خپل ښځه، په خپل لور باندې غیرت نه کوي، بلکې الټه په هغې باندې تجارتونه کوي. نو دا د اوس سړی دی. نو د اوس سړي ته به چې کوم دی رب العالمین نه ګوري. غیرتي مسلمان به د خپل مور، د خپل خور، د خپل لور، د خپل ښځې د هغې به خیال ساتي، د هغې د پردې خیاله، د هغې د عزت خیاله، د هغې د ستر خیاله، د هغې د عفت خیاله. پیغمبر فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام الرجل راع علی اهله، هر سړی ګوره د هغې نه به تپوس کېږي د خپل بچو په باره کې. دا نه د عزیزانو مونږ او تاسو د مسافر خلک چې یو دلته په سعودي عرب کې دوبۍ او قطر او په خلیج او په ملیشیا او په دې نورو ملکونو کویت کې پراته یو، د خپل کور نه خبر نه یو، د خپلو بچو نه خبر نه یو. بعضې بېغوره یي داسې په کلونو کلونو رابطه نه کوي. نو زما عزتمند ورونو د خپلو بچو حال احوال اخلئ، د خپلو زنانو، د خپلو خویندو، د خپلو ورونو، د خپل مور او پلاره وقتا په وقتا تپوس کوئ. دا ستاسو ذمواري ده. او چې ته وایې چې نه زه صرف پیسې ګټمه، پیسو ګټلو دپاره نه. ګوره الرجل راع علی اهله وهو مسؤول، او د زنانه نه به هم تپوس کېږي. والمرأة راعیة علی بیت زوجها، زنانه دا مسؤوله ده د خپل د خاوند د کور، د خپلو بچو، د هغې د مال او د دولت. درې قسمه خلک دا شو. بیا درېم نبی علیه السلام وویله څلورم وثلاثة لا يدخلون الجنه، درې قسمه خلک نور دي هغوی به جنت ته نه داخلیږي، یعنی دام ناکام خلک دي. هغه کم کم دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل المدمن علی الخمر، هغه سړی چې نشې ډېرې کوي. څه شی کوي؟ نشهیي مواد ډېر استعمالوي. خمر اصل کې ویل کېږي شرابو ته، خو په شریعت کې پیغمبر به تشریح کړې ده. وی کل مسکر خمر، هر نشهیي شی چې دی هغه د شرابو حکم دی. لکه څنګه چې شراب حرام دی داسې نشهیي شی حرام دی. په ترمذي کې به روایت دی ما اسکر کثیره فقلیله حرام، یو شی چې ډېر نشه کوي نو لږ هم حرام دی. لکه دا ډېر شراب دی به طور مثال، نو چې ته وایې یو ګوټ څکمه نو دا یو ګوټ هم حرام دی. دارنګې نسوار شو، سګرټ شو، چرس، اپین، دا ټول حرام دی عزیزانو. دا ټول د شرابو په حکم کې راځي. ګورې دا ډېر نسوار چې راوالي پوره پوڼه په خوله کې واچوي نو نشه کوي که نه کوي؟ او که لږ ترې راواخلي هم نشه کوي، خو دا نشهیي پې مخته شوی دی ځکه ورته اوس نشه نشه نه ښکاري. زما عزتمندو ګوره مسله ډېره سخته ده. هغه سړی به جنت ته نه ځي چې کوم سړی د نشې عادت وي، نشهیي وي، که هغه سګرټ وي، که نسوار وي، که چرس وي، که اپین وي، که پوډر وي، که شراب وي، که نور هغه نور شیزونه وي. د ټولو نه ځان ساتل پکار دي. یو حدیث کې راغلی د اکثر خلکو یره جي دي نسوارو نه موږ نه منع کیږو، بس د دې نه منع کېدل ډېر ګران دي. دا ځکه نه منع کېږي ایمان یې نشته په الله تعالی باندې. که په الله یې ایمان جوړ شو او په ورځ د قیامت په دې عذابونو باندې خود به دی د نسوار او د سګرټ د دې هر څه نه به منع شي. تاسو دا یو حدیث واورئ انشاءالله چې څوک نسوار کوي او په دې یقین جوړ شو هغه به پرېږدي. حدیث کې راغلی دی چې په ورځ د قیامت به الله رب العالمین څوک چې نشه کوي هغې له به طینة الخبال ورکي. طینة الخبال صحابو تپوس وکړه دا څه شی دی الله پیغمبره؟ وی عصارة اهل النار. او بعض روایتو کې راغلی دی چې د جهنم کې چې کومې بدکاره زنانه په دې دنیا کې او جهنم ته وغورځولی شي او د هغوی د شرمګانه دا وینې زوی او دا مردار شیزونه روان وي، رب العالمین به ورته دا وایي چې دا اوس خوره. دا د نشهیي خلکو سزا ده په ورځ د قیامت باندې. نو چې دا یو حدیث سړی سوچ وکړي چې په ورځ د قیامت دومره سخته سزا ده، نو دا سړی به بیا نسوار یا سګرټ او یا نورې نشې به وکړي؟ نه. ګورئ یو مثال هم واورئ. صحابه کرام ابتدا د اسلام په اول کې شراب حرام نو. شراب به د هرې روټۍ سره څکل. شراب یو عادت لکه موږ او تاسو چې وبس کو، خو چې کله الله حکم راولېږو چې شراب حرام دي، همدغه صحابه کرام چاټۍ راویستې د شرابو ډکې ډکې فی سکک المدینه، د مدینې په کوڅو کې ټولې واړولې. دا ولې عزیزانو؟ وجه دا وه
چې د هغوی ایمانو چې الله رب العالمین راته وویله چې حرام نو حرام، په ورځ د قیامت سزا راته میلاویږي، الله رانه ناراضه کېږي. نو که زمونږ هم دا یقین جوړ شي چې الله رانه ناراضه کېږي په دې نسوارو، په دې سګرټو، په دې چرسو، په دې اپینو، خود به مونږ هغه پرېږدو، خو چې ایمان مضبوط شي. نو دلته پیغمبر وفرمایل المدمنو علی الخمر، په دې دریو کسانو چې جنت ته نه ځي، یو کس پکې دا هم دی چې العاق لوالدیه، چې د مور او پلار خبره نه مني. نو چې د مور او پلار خبره نه مني، یو سزا یې دا شو چې الله به ورته ګوري نه، دویمه سزا یې دا شو چې جنت ته به نه ځي، دا به جهنم له ځي. شپږم سړی چې کوم دی عزیزانو چې په ورځ د قیامت هغه به جنت ته نه ځي او سخته سزا به ورته وي. المنان بما اعطا، هغه سړی چې چا سره لږ څه ورله ورکي، پیسې ورله ورکي، کور ورله ورکي، گاډی ورله ورکي، بل څه ورله ورکي، بیا ورته بار بار یادوي او خلکو مخکې مو چې یاره جي ما د سره داسې کړي. دې سره وګوره عزیزانو اعمال بربادېږي. اکثره خلکو کې دا نقصان پکې وي، کمزوري پکې وي، یو شي چا سره وکړي بیا یادوي. په دې سره انسان چې کوم د خپل اعمال بربادوي، د الله سره چې کوم تجارت ختم شو. خاصتا د کلو کې داسې وي، کلو کې په دې جماعتونو کې غریبانان طالبان اوسېږي، بعضې مالداره خلک حاجي صاحب وي، امیر صاحب وي، یو جوړه کپړه ورله چېرته ورکړي، په سب کې هغه د بر سپ نه ورته آواز وکړي هلکه چڼیا وایه ما چې دله جوړه در کړې وه هغه خو دې نه ده اچولې، ټولې دنیا ته یې شو کړي چې ما دله جوړه اخیستې. زما عزتمندو عمل به کوئ خو پټ به ساتئ، چې او دې کو په دې خوله به بیا نه وی، دې سره عمل محفوظ کېږي. او که دې وویو نو پیسې د نه پیسې لاړې او په ورځ د قیامت د جهنم ځای دی. څومره سخته خبره ده عزیزانو. یو حدیث کې داسې راغلي وایي ثلاثة لا ينظر الله الیهم، په ورځ د قیامت به درې کسان وي الله به ورته نه ګوري، ولا یزکیهم، نه به الله د ګناهونو نه پاک کي، ولهم عذاب علیم، او د دوی دپاره عذاب دردونکی هم دی، ولا یکلمهم، او الله به ورسره خبرې هم نه کوي. دا درې قسمه خلک داسې چې نه به ورسره الله را خبرې کوي، نه به ورته الله ګوري، سخته سزا به هم ورکوي، د اعمالو نه به هم پاک نه کي. هغه څوک دي؟ نبی علیه السلام هغې حدیث کې وفرمایل، هغه حدیث چې دی هغه په ابو داود کې دی، ترمذي کې وایي المسبل ازاره، یو هغه سړی دی چې خپلې پنسې د ګیټکو نه کته ساتي، نارینه وي او د ښځو خوی کوي، پنسې د ګیټو نه ښکته وي. دویم والرجل، هغه سړی المنفق سلعته بحلف کاذب، چې په دروغو قسمونو باندې خپل شیز خرڅوي، یاره زما دې قسم وي چې دا مال جاپانی دی، زما دې قسم وي دا اصلي دی، زما دې قسم وي دا ټول دروغ وي. نو په دروغو چې خپله سودا خرڅوي دې دپاره هم سخته سزا ده په ورځ د قیامت. او دریم نبی علیه السلام ویل المنأن بما اعطا، چا سره څه وکړي بیا ورته بار بار یادوي. نو زما عزتمندو دا صدقات چې دي دا په دې سره بربادېږي. قرآن کې هم راغلي یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والاو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ای زما بندگانو کې ایمان هم راوړی وي، صدقات مه بربادوئ په احسان باطلو سره په چا باندې، ما داسې کړي تا سره او تاسې مې کړي، والاذى، او په تکلیف ورکولو سره، تکلیف به هم نه ورکې. منان دې ته چې د خلکو په مخ کې ورته یادې، اذا دې ته چې ځان لی ورته یادې. بعض علماو دا تفسیر کړی، بعضې د دې عکس کړی. به هر حال زما عزتمندو ورونو، ورځ د قیامت را روانه ده، د ورځ د قیامت ته تیاری پکار دی. په دې ژوند کې ایمان ساتل پکار دی چې په د قیامت ورځ را روانه ده. د قیامت په ورځ دا شپږ قسمه خلک نبی علیه صلات وسلام په دې یو حدیث کې بیان کړي دي، او دا حدیث چې دی نسائی شریف کې دی، دا تاوانیان دي. یو قسم خلک هغه دي چې د مور او پلار نافرمانی کوي. دویم قسم هغه خلک دي چې هغه زنانه دي او د سړو سره ځان مشابه کوي. دریم دوسان دي چې په خپلو عزتونو باندې غیرت نه کوي. څلورم قسم پیغمبر په څلورم دام ذکر کو چې د مور او پلار نافرمانی کوي. پنځم چې نشي کوي، او شپږم چې چا سره څه وکړي او بیا یې بار بار یادوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو نه دا ناکاره صفات لرې کړي. رب العالمین دې موږ او تاسو په ورځ د قیامت بې حسابه بې عذابه جنت الفردوس ته بوځي، او الله دې زموږ په زړونو کې د آخرت ویره پیدا کړي، او رب العالمین دې زموږ ایمان مضبوطه په آخرت باندې جوړ کړي. آمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.